د سریلانکا د لوبډلې نوموتی لوبغاړی کومار سنګاکارا په کال 1920 د اکتوبر میاشت په 18 نیټه په سریلانکا کې زیږېدلی دی. سنګاکارا په 2009 کال کې د سریلانکا د ملي لوبډلې لوبډلمشر وټاکل شو چې په 15 ټسټ لوبو، 45 یو ورځنیو او 21 شل اوریزه لوبو کې یې لوبډلمشي کړې ده چې 15 ټسټ لوبې یې ګټلي، 3 یې بایللي او 7 یې مساوي پای ته رسولي دي. همداراز په خپله لوبډلمشۍ کې یې 22 یو ورځني لوبې ګټلي، 14 یې بایللي او 4 یې بیا بې پایلې پای ته رسېدلي دي. او د په لوبډلمشۍ کې ټولې 21 شل اوریزه لوبې ترسره کړي، 12 یې ګټلي او 9 یې بایللي دي. کومار سنګاکارا خپل لومړۍ نړیواله یو ورځنۍ لوبه د 2000 کال په جولای میاشت کې د پاکستان په خلاف ترسره کړه. په خپله لومړۍ دغه لوبه کې 15 منډې وکړې چې په دغه لوبه کې د عمران نظیر له لوري رن آوټ شو او یو سټمپ یې هم وکړ. کومار سنګاکارا په 404 یو ورځنیو لوبو کې ګډون کړی و چې ټولې یې 14240 منډې د 40.57 سره ترسره کړي دي. تر ټولو زیاتې منډې په یوه لوبه کې 109 دي چې د سویلي افریقا په خلاف یې ترسره کړي دي. نوموړي په یادو لوبو کې 50 شپږیزې او 1491 څلوریزې وهلي دي. کومار سنګاکارا په یو ورځنیو لوبو کې 25 سلیزې وهلي دي او همداراز یې 93 نیمه سلیزې وهلي. کومار سنګاکارا په یو ورځنیو لوبو کې 11 ځله د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه ترلاسه کړې ده او په همدغه لوبو کې بیا 15 ځلې د سیریز د غوره لوبغاړي جایزه هم ترلاسه کړې ده. کومار سنګاکارا خپله لومړۍ ټسټ لوبه په کال 2000 کې د سویلي افریقا په خلاف ترسره کړه چې په خپله لومړۍ ټسټ لوبې په یو اننګز کې 23 منډې جوړې کړې. سنګاکارا په 114 ټسټ لوبو کې برخه اخیستې ده او په ټولو ټسټ لوبو کې ټولې 12400 منډې جوړې کړې دي. تر ټولو زیاتې منډې په یوه لوبه کې 319 دي چې د بنګلادیش په خلاف یې په 2014 کال کې جوړې کړي. په ټسټ لوبو کې ټولې 38 سلیزې او 52 نیمه سلیزې وهلې دي. کومار سنګاکارا په ټسټ لوبو کې 14 ځلې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزې ترلاسه کړي دي او همداراز یې په یادو لوبو کې 15 ځلې د سیریز د غوره لوبغاړي جایزې هم ترلاسه کړي دي. سنګاکارا په 50 شل اوریزه نړیوالو لوبو کې ګډون کړی چې ټولې 1482 منډې یې کړي. زیاتې منډې یې په یوه لوبه کې 88 دي. په شل اوریزه لوبو کې 8 نیمه سلیزې وهلي دي. همداراز یې په یادو لوبو کې 109 څلوریزې او 10 شپږیزې هم وهلي دي. سنګاکارا لومړنی سریلانکایي لوبغاړی دی چې 14000 منډې یې کړي دي. سنګاکارا د کرکټ په تاریخ کې دوهم لوبغاړی دی چې زیاتې یعنې 93 سلیزې هم وهلي دي. سنګاکارا تر ټولو زیات لوبغاړي د ډګر نیونکي او وکټ ساتونکي په حیث 501 لوبغاړي اوټ کړي چې په دې کې 402 کیچونه او 99 سټمپونه شامل دي. په دوهمه وکټه تر ټولو اوږده ملګرتیا 202 ده چې د سنګاکارا او تریمینې ترمنځ وه او په 2015 کال کې یې جوړه کړه. د کال زیاتې منډې په 2014 کال کې سنګاکارا تر ټولو زیاتې یعنې 1255 منډې کړې وې چې 4 سلیزې او 8 نیمه سلیزې وهلې وې. په یو کال کې تر ټولو زیاتې منډې 2888 په 3 واړه یعنې ټسټ یو ورځنیو شل اوریزو لوبو کې